بسم الله الرحمن الرحیم. د جی ای وینز قدرمنو لیدونکو موږ سره په سټوډیو کې یو څو میلمانه دي، خو اوسه پورې نه دي راغلي. هغه به راځي او تاسو ته به ښایسته ښایسته شاعرونه وایي او ډېر په درناوي سره یې راغواړو. را رشي سټوډیو ته رشید علي خیل. سلام علیکم. بخیر راغلی شاعر صاحب. تا ته په ډېره درناوي سره سلام. د جی ای وینز قدرمنو لیدونکو ته خپل نوم ور وپېژنئ او شاعري په اړه ورته ووایئ او سلام ورته ورسوئ. لومړی کې تا ته سلام او ستا ټولو همکارانو ته سلام. بلې بلې اواز دې تیز کړئ. اما لومړی تاسو سلام او ستا د ټولو همکارانو ته سلام او تاسو نه ډېره مننه کوم چې زه دې سټوډیو ته راوبللم او موږ ته دونه وخت راکړ. او زما نوم دی رشید علي خیل او د یارانو منځ کارکوونکی وم. اوس فلحال زمونږ چینل چې دی لږ تبدیلي کړې ده، جی ای وینز دی. تاسو ته به ښکارم چې د هغه باندې سکرین ما ته ښکارم چې جی ای وینز دی. او تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ، کمنټ هم ورسره وکړئ. او اوس فلحال زه خپل ګروپ سره یو ځای شوی یم. ډېره مننه. دغه رشید چې و قدرمنو لیدونکو، دا رشید چې و له ډېر وخت له امله لکه موږ سره یې ګډون نه شو کولی، ډېر وخت ورک و او د ډېرې موده بعد اوس څه ستونزو کې ګیر اوس بیا هم له جی ای وینز سره ملګری شوی دی. نو دا به موږ لپاره ستاسو دپاره ښې ښې ویډیوګانې جوړې هیلې لرم چې ویډیو تر پایه وګورئ. له دې څخه به ښکلي ښکلي شعرونه اورو. مهرباني زه شعرونه هېر کړی یم تاسو ته وروره. جی ای وینز خپرونه ده او شعرونه لګول. زه به شعرونه یم. زه راکوه ستا سره په غم در سره اوړېږم بیخي. اوس راته شعرونه ووایه. زما شعر اوس دا دی: وی په بیابان کې ګرځېدم در پسې او جی ای وینزه. جی ای وینز جی ای وینزه په بیابان کې ګرځېدم پسې جی ای وینزه. او زه خو یوازې وم. یو چک چک یو چک چک یو چک 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 چک. د رشید په ویاړ چکچک. ډېره مننه ډېره مننه. یو بل قوي سند شاعر را سره میلمه دی. دې څخه به یو ښکلی شعر واورو چې دا نوی نوی په شاعرۍ کې راغلی د 2019 نه تر 2021 پورې خپل شعرونه ویلي تر اوسه. شاعر صاحب شعرو پرې واچوه. شاعرونه خو ډېر دي، شاعرونه خو ډېر دي. د ډېرو شاعرونه به ما اورېدلي، خو د پروان کسکر داسې یو شعر دی چې هر سړي له خوند نه ورکوي نه. جانان نه شاعرونه. جانان مانان دا کېږه شاعر هغې ته وایي. دغې پټي کې مې واښه راوشکول، دغې پټي کې مې واښه راوشکول چې غوا ته مې ویوړل هغې نه خوړل. زبردست شعر. یو بل شعر وایه. ستا اواز ډېر خوږ په موږ ولګېد. مینهوالو ته هم ستا شعر ډېر ښایسته ښکاره شو. و چې وږی شومه، ژرندې ته لاړم وړه نو چې بېرته کور ته رالم سوکړو کې راته پوخ کړی ونه. جانان پکې نشته، بیخي ډوډۍ ده. ډېر ښکلی. ستا را شعرونه به اخره ته پرېږدو. غزلې ترنم یې هم راسره وکړه. دې بل شاعر ته به وخت ورکړو. شاعر صاحب زما بل شعر غزل دی. غزل ډېر لوکس غزل دی. وایي چې د شړشمو ګلانو د شړشمو ګلانو موږ پکې روانو، د شړشمو ګلانو موږ پکې روانو، څه ښکلی موسم و د پسرلي موسم و. واه چک 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 چک. شاعر صاحب ته خپل بیت ختم کړه. او یارانو او دوستانو موږ پکې روانو. ته خپل ترنم که څه په یاد مینهوالو ته ډالۍ کړه. شعر نه شاعري جوړېږي، شعر نه شاعري جوړېږي. یو شعري زه به درته یو شعر بل ډالۍ کړم. باران ورېدو زه ورته وډالومه، جانان راته کته نو زما باندې نرۍ نره خولۍ راتله. والله نه، باران در باندې ورېدو جامې در لمدې کړې. نه باران کې را باندې خوله وه. هېوادوالو ته څه پیغام دی چې باید څه رقم شاعري وکړي؟ ستا په شان شاعري وکړي او که د رشید خان په شان شاعري وکړي؟ نه هر سړي خپل کار دی. شاعري زما شاعري خو زه په هېڅ چا هم نه ورکومه. ما ته چا ستا ډېر صفت کړی وی. ته دومره یو قوي شاعر یې که نه، لکه اوس مثال ډایرکټ په ډایرکټ شعرونه جوړوې. د غنمو په اړه یو ښکلی شعر که درته معلوم وي چې هېوادوالو ته ډالۍ کړي. ډایرکټ په ډایرکټ وایي چې منی شي او ټکټر راشي پټی واړئ یا په غویانو باندې قلبه غنم پکې وشیندي چې دا غټ شي نو بیا وړه شي او خلک یې وخوري ماړه شي. څه لوکس شعرونه. شاعر صاحب ته د ژمي په اړه کوم موسم په اړه ښه شعر ووایه. ژمي په اړه وایي چې ژمی شي، وایي چې ژمی شي
خلق قرطی خوی خوا غوندي اها تپړه ده اها. شعر ده. واه وایي چې جمع شي خلق قرطی خوی واغوندي د یخ نه ځان وساتي اها. او خونو خونو چې به په لاره کې ځینو ګرم ګرم او چې وړه شي نو قرطۍ لري کې ها او چې وړه چې قرطی ډېر علي. قدرمنو لیدونکو دا مرکه مو په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې خپرونې پورې چې زه او زما سره تکړه شاعران میلمانه کېږي تر هغې پورې مو په لوی بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.